د امریکې او د ایران جنگ دوران 3 اپریل باندې ایران د امریکې F-15 جهاز ویشتلی او راغورځولی و. پایلټ جهاز نه ایجکټ کولو کې کامیاب شوی و، خو اوس په اول ځل دغه د F-15 جهاز پایلټ د ایران لخوا دا جهاز په نښه کولو یوه عجیبه منظرنامه وړاندې کړې ده. په دغه جهاز کې 2 کسان موجود وو. یو پکې پایلټ و چې جهاز په نښه کېدو نه پس هغه جهاز نه وتلو کې کامیاب شوی. بیا د امریکې فوج دغه پایلټ ریسکیو کړی، خو دغه جهاز کې د جنگي جهاز وسلې استعمالونکي افسر هم موجود و چې بیا امریکې د هغه د ریسکیو کولو لپاره سخت اپریشن کړی و. د امریکې نیوز چینل CNN دا وایي چې دې پایلټ د امریکې انټیلیجنس ته بریفینګ ورکړی دی. دغه پایلټ ویلي دي چې د جهاز ویشتې کېدو نه وړاندې په هوا کې د ایران یو شمیر ډرونز موجود وو. دا ټول ډرونز په داسې شکل راټول شوي وو چې یو لوی ډرون ترېنه جوړ شوی و، لکه یو جال یې جوړ کړی و. دې ټولو ډرونز د یو ډرون په شان حرکت کو، د پاسه غټ او د لاندې یې ورکوټي ډرونز داسې ښکارېدل لکه خپې چې دا ډرونز سم د خلایي مخلوق په شانته کې یو څیز ښکارېدو. امریکې پایلټ داسې منظر لیدو لکه سم په هوا کې ورته چا بارودي سورنګونه یا نور څه چې دي نو هغه یې ورته ایښودي یا موجود و پکې. د ډرونز دې فارمیشن د امریکې انټیلیجنس ادارې حیرانه کړي دي. ریپورټس دا وایي چې کیدای شي دا پایلټ منظرنامه سمه نه وړاندې کوي، ځکه چې دغه جهاز کې کله دغه جهاز په نښه کړی شو نو د دغه پایلټ سر زخمی شوی او بیا ریپورټونه دا هم وایي چې په کویت کې کم 2 جهازونه په نښه کړی شوي وو، هغې کې هم یو جهاز کې دا پایلټ موجود و، د کم جهاز چې بیا په ایران کې په نښه کړی شوی و. یعنې په جنگ کې د یو پایلټ 2 جهازونه په نښه کړی شوي دي. خو دا هم د حیرانۍ خبره ده چې آیا ایران یو داسې قسم صلاحیت نه امریکا نه خبره وه او دلته ایران دغه ټیسټ په دې جهاز ویشتو کې کړی دی. په بریفینګ دوران د امریکې انټیلیجنس والا بار بار هغه پایلټ نه دا پوښتنه کوي چې واقعي هم داسې ده دا کومه منظرنامه چې ته بیانوې، او که داسې ده نو بیا خو د ایران د ډرون صلاحیت ډیر خطرناک حده پورې تللی دی. ریپورټ دا وایي چې د امریکې چارواکو دا اندازه هډو کړې نه وه چې ایران داسې صلاحیت هم لري. دې صلاحیت ته one to many mesh networking وایي. نو اوس سوال دا دی چې دا ټکنالوژي د ایران سره څنګه راغلی ده؟ سوچ وکړئ. اکثر په شوګانو کې تاسو چین کې ډرون شوز لیدلی دي چې په هوا کې په یو ډرون یا په ډرونز باندې مختلف شکلونه جوړول کیږي. ډیر شي ډرونز یې راټول کړي دي او مختلف شکلونه په مختلف شوز کې جوړول کیږي. اکثر د خبرونو زینت هم جوړ شي دغه شوګانې. د دغه ډرونز اپریټ کوونکي یو تن وي. نو اوس خو پوه شوئ چې جنگ کې ایران د دې استعمال څنګه کړی دی او دا ټکنالوژي د کومې راغلی ده. مننه.